د نن ورځې 12 هغه خبرونه واقعي او کارونه چې ضرور دي تاسو ترې خبر شئ دلته یې له موږ سره ډیر په لنډو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. نن ورځې مهمو خبرونو ته مو رابولم. له موږ سره تم شئ چې له سیمې او دنیا خبر شئ. طالبان د حکومت له بند څخه نن سل نور دغه طالب زندانیان هم آزاد شول. تېره ورځ د ولسمشر د فرمان له مخې سل تنه طالبان خوشي شوي وو. حکومت کې سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې دا لړۍ روانه ده او ممکن راتلونکې اونۍ تر پایه 1500 نور طالبان هم له بنده خوشي شي. بګرام نظامي اډه پر بګرام نظامي اډې راکټي برید شوی دی. د راپورونو له مخې د بګرام له قلاچي سیمې پر بګرام نظامي اډه 15 توغندي توغول شوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې 15 شارټېدونکي ګورۍ په یوه کرولا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وي او د بګرام پر هوایي ډګر توغول شوي دي. د ده په خبره په پیښه کې موټر شوی ده او له امله یې چاته تلفات نه دي اوښتي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پکتیا د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د منګل او خروټو قومونو ترمنځ د جګړې له امله پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې د یوې کورنۍ 2 ماشومان او یوه ښځه پکې وژل شوې او د 2 ښځو په ګډون 4 تنه ټپیان دي. سیمه ییز مسؤلین او د سیمې اوسیدونکي وایي چې یاده مرمۍ تېر ماښام د منګل قوم لخوا د څېړۍ کټ سیمه کې پر خروټو توغول شوې او یاده مرګ ژوبله یې اړولې ده. د ډنډ پټان ولسوال عید محمد احمدزی ویل چې د یادو 2 قومونو ترمنځ په سیمه کې د داری درنګ غرپو او ببرۍ ډنډو ځمکې پر سر له شاوخوا 10 کلونو راهیسې دعوه ده. د پکتیا والي ویان عبدالله حسرت پیښه تاییدوي خو په خبره د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. غزني کې د کورونا ناروغۍ له امله یو کس مړ شوی دی. د غزني ولایت مقام د مطبوعاتو مسؤل سمیر احمد احمدي وایي چې نن له غرمې مخکې د دغه ولایت په کوویډ 19 بستریز روغتون کې پر کورونا وبا اخته یو کس مړ شوی دی. دی وایي چې په دغه ولایت کې تر اوسه 6 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي چې یو تن یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سعودي د نیویارک ټایمز د خبر له مخې د سعودي پاچا د شاهي کورنۍ نږدې 150 غړي د کورونا په وبا اخته شوي دي. نیویارک ټایمز د سعودي روغتیایي چارواکو له قوله ویلي چې لومړی د ریاض والي د اروپا له یو سفر بیرته راستنېدو سره په دغه وایروس ککړ شوی و چې اوس یې د کورنۍ 150 غړي په دغه ناروغۍ اخته او قرنطین شوي دي. نیویارک ټایمز وایي په دغه کسانو کې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. بارډرونه پاکستان اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لارې او کانټینرونو اوښتو لپاره به د تورخم او سپین بولدک دروازې د روانې اپریل میاشتې 10 نیټې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د عایشه فاروقي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې دا لارې به په اونۍ کې 3 ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه پرانیستې وي. امریکا په افغانستان کې د سیک مذهبي لږکیو په امنیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلیس ویلز په تازه ټویټ پیغام کې پر افغانانو غږ کړی د سیک د هندو لږکیو د امنیت لپاره همکاري وکړي. د نوموړي په خبره دوی د افغانستان د تاریخ او نوموړي په خبره د دوی افغانستان د تاریخ او فرهنګ نه بیلودونکې برخه ده، نو دا د افغانانو مسؤلیت ده چې د دوی امنیت تامین کړي. کورونا افغانستان کې په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 484 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د کورونا 40 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي چې له دې ډلې یوازې 9 په کندهار ولایت کې دي. په دې سره په هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 484 ته رسیدلې دي. تر دې دمه په هیواد کې د کورونا له امله 15 کسه مړه شوي او 22 نور بیرته ترې روغ شوي هم دي. وسلوالو طالبان وایي دوی د هغو بندیانو خلاصون نه تاییدوي چې له پروسې سره سم نه وي خلاص شوي. وسلوال طالبان تازه د افغان حکومت له لوري د 100 بندیانو پر خوشي کولو غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت تېره ورځ د ولسمشر د یو فرمان له مخې د طالبانو 100 زندانیان خوشي کړي دي. خو تازه د عبدالله ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی له امریکا سره هوکړه لري او په دې هوکړه کې د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره ځانګړې پروسه په نظر کې نیول شوې ده. د ده په خبره هغه زندانیان چې له پروسې سره سم نه خوشي کېږي دوی ته دا منلو وړ نه دی. د بشري حقونو کمیسیون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملکي سیمو په نښه کول او د بېګناه خلکو وژل د بین المللي بشرپالو حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې ژر تر ژره جګړه ودروي او د بېګناه ملکي وګړو قرباني کېدو او د دا ډول بوږنوونکو پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
د بشري د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د معلوماتو له مخې د روان کال د حمل میاشتې پر 19 د کندهار د امان ولسوالۍ د خوشاب کلي د سیدانو مسجد سره د هوان مرمۍ د لګېدو له امله 11 تنو ماشومانو ته مرجوب لاوښتې چې 3 تنه ماشومان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. عراق د عراق ټاکل شوی لومړی وزیر عدنان الظرفي د نوي دولت له جوړېدو لاس په سر شو چې له دې سره په عراق کې څو میاشتنی سیاست بحران لا پسې اوږد شو. د عراق ولسمشر برهم صالح تېره میاشت نوموړي ته د نوي حکومت د جوړېدو امر کړی و، خو الظرفي نن له خلکو د بخښنې په غوښتلو سره اعلان وکړ چې د کورنۍ او بهرنیو دلایلو له امله له دې دندې تېرېږي. روسیه د روسیې تاس خبري اژانس د سیمې هیوادونو کې پر کورونا وایرس د تاجکستان او ترکمنستان د ناخته کېدو په اړه وایي چې سیمه کې دغه دواړو هیوادونو له ایران سره خپلې پوړې ډېرې ټینګې ساتلې وې او همدا لامل شو چې تر دې دمه دغه دواړو هیوادونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اژانس وایي په داسې حال کې چې افغانستان له سخت سیاسي امنیتي او اقتصادي کړاو او رنځوړي د کورونا وایرس په دغه هیواد کې په یو بل ستر خوږی بدل شوی دی چې دغه هیواد به ډېر وګړي اژانس وایي که چیرې افغانستان د کورونا وایرس مخنیوي لپاره فعال ډیپلوماسي کارولی وای او خپلې پولې له ایران او پاکستان سره کلکې تړلې وای، ممکن له تاجکستان او ترکمنستان وروسته به افغانستان دریم هیواد و چې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه به نه وي پکې ثبت شوې. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.